ملا هیبت الله څوک او ولې خپل قومندان وټاکه؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په مکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی غایب مشر ملا هیبت الله د طالبانو د ځانمرګو بریدونو کنډک او د هلمند پخوانی والي عبدالاحد طالب د خپلو ځانګړو ځواکونو د مشر په توګه ګمارلی دی. عبدالاحد طالب د 1401 کال په جوزا میاشت کې په هلمند ولایت کې د عمري قطعې د ځانمرګو بریدونو کنډک قومندان په توګه مقرر شوی و. زاویه نیوز معلومات ترلاسه کړي چې دغه ځانګړي ځواکونه او ملا هیبت الله ته منسوب دفتر ته د میاشتې تر 1 میلیارډ افغانیو لګښت لري چې له مالیې وزارت څخه ورته په باقاعده ډول استول کیږي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.